کې سره وغوي یا الله ستټول احکامات ډیر خوږي دوه حکمونه مې ډیر ځات ورکړي کلو پرې وشربوا دا دوه حکمونه ډیر کوي که تاسو ګورئ دا الله حکم دی هر حکم چې دی ماشاءالله ډیر قیمتي دی ان شاء الله د الله احکامات عظمت ادب احترام دا مونږ لري دی آیتونه مبارکي معرف القرآن کې مولا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه نو خبر لیکلی ده پړې د مخکې کتلو ځکه پوره یاد نه خدای غل مطلب دا تیار دی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ غالبا دا خبره منقول ده چې کوم یو انسان دا وایي چې د نبی صلی الله علیه وسلم وصیت وګوري هغه د آیتونو وګوري نظری آیتونه دې دغه نه خبرې ډېرې قیمتي خبرې هغه قیمتي خبرې ان شاء الله تاسو ته نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی قل وایا او نبی اسلام ویلو علماء وایي پیغمبري کار چې کوم کسان کې هغه مخلوق ته وایي قل لخلق تو وایا زه به تاسو ته ویل شي ان شاء الله کې تعالوا راشد عربی کې کله چې کته ولاړ یا دوی بر راشه کنه تعال مطلب دا غي دا چې دا آیاتونه او دغه چې کوم احکامات دي په دې چې ان شاء الله انسان عمل وکړي الله به څوک مقام غلوي وي تعالوا راشد قل هو يا تعالوا راشد دې ټول خبر ان شاء الله اتلو چې زول ولا نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی وي ته دې خلکو ته وایي چې راشي دې زموږ کې یو سره بری دوه او خلک خاصي کوي مولي خاصي موږ پیسې کوي ولا انسان چې په دې ځای کې څو وړي دي وي په یوه کې بیا څه کټه کله خاصي په وی چې کله ان شاء الله ورته ان شاء الله فائدہ وشي قل نبی اسلام تعالی تعالی راشي ندي خلق له راشي اتلو چې زول ولا ما هغه څو حرم چې آرام کړ دی رب تاسو طرف پیغام تاسو زموږ طرف پیغام دی تاسو ورولې دي تاسو ورولې پای کې لاولنې خبره چې کوم الله حرام کړ دا الله تشرکو به شیئا الله سره هیڅ شي شرک نه د اسلام چې کومه بنیادی خبرې دي پنځه خبرې دي پنځه ځای دي آی کې بنیادی خبره د نظریات او د عقاید چې د انسان بنیاد مضبوط نه وي د څومره نیک عمل کوي په کار نه راځي عبدالله بن جدعان یو سړی او ډېر خبرې کول جاهلیت کې یو پیرا سړی چې قرض ورکړي هغه نه ورکول هغه راغی بیت الله شریف کې आवाज وکړي د بیت الله شریف ګاونډي مظلوم ما زما مدد وکړي سړی قرض راکړي هغه ټول خلک راوړل دا مو د دستور موافق یو تال کې چې دی اته رواج او حلف المطيبين وتوي لو ځکه چې څوک زیاته کوي خلاف دا بولاړي نو د قام دی کار کارونه وکول عائشہ رضی الله تعالی عنها نبی اسلام ته وایي دا کارونه د پکار راشي اخرت کې فائدہ ورکړي نبی اسلام وایي په اخلاص سره دا چته نو ویلي رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين یعنی ایمانی اعمال نه وکړي ایمان چې نه څه خبره اولې خبره دا کېږي دې کې اولې خبره دا کېږي چې الله سره هیڅ شرک نه دا دومره اهمیت لري دا خبره نبی صلی الله علیه وسلم څومره عظیم انسان دی الله تعالی فرمایي ان شرکت لا يحبطن عملك استا بالفرض شرک کو استعمال ورواج هلکه نبی صاحب شرک کړل انبیاء علیهم السلام بارکی دې خلق شرک کو نو دې عمل هم ځای شي دا پیجندل پکار دي خدایي صفات دا چې مخلوق لور نه شي دا هغه بنیادی خبره انبیاء علیهم السلام دا کار چې مخلوق ته الله کریم بادشاہ ذات چې عزت ورکوونکی ذات د الله دی ذلت ورکوونکی ذات د الله دی لوړ ورکوونکی ذات د الله دی بچیان د ټول صحیح دی جی الله کریم بادشاہ چاله سب نو ورکوي یو دنیا طاقت نشي ورکوي خدایي صفات چې دا مخلوق لور نه شي الله تعالی یو صفات دی عالم الغیب قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله نبی اسلام تعالی تعالی وی دي خلق ته چې په غیب سب الله پیږي دا اسباب نه پټي خبره دا سب الله پیږي نه پلان کې پیښه چرګانو کوټه کې دند طالب معلومه پته نشي څه معلومه دې به خدای څه مکه یو خبره کړو واقعي نه تاسو ته ما او ډیر خوندور کیسه نو به خدای څه او یو خپل خبره زمانه وروړه ماشاء الله هغه وی ليله القدر رب الله په کړو وی الله نبی دعا وکړه یا الله زما چې قرآن کریم سره تعلق هم مضبوط کړي دا شی شپ دی او کوم ما ته پېښه مونږ چې الله مستریل دی خلک مستریل ته باندې نوونه کې بډا راځي مستریل دی نه خپل دې په اړه مستریل ته په اړه کله ځبا نه دا